السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د دې بعضې تاوزانو د کتابو په پای کې د ابجد حساب بیا خلک فالونه پر اچي، دا د شریعت له نظره څخه څنګه ده؟ محترم هو دغه بعضې تاویزان ما هم لیدلي دي. دغه تاویزانو کتابونه چې دا پښتو ته راوتلي دي اکثره دا شیعګانو جوړ کړي دي، نو خپله په ریډیو کې خرڅېږي، هر څوک یې رانیسي. تاویزات هم رنګ په بد سي، حالانکې دغه تاویزات په پخوا ښو خلکو کول، اوس هر للو پنجو ورته ناست تاویزان کوي، کوډګرانو ساحران یې له ځانه جوړ کړي، وینو یې دي، دا یې وینو. نو محترمه دغه بعضو کتابو په پای کې ما هم لیدلي دي چې د ابجد حسابي پر بیا لاس کښېږده دی به وسي، داسې به وسي. دا فال حرام دی، ځکه په قرآن عظیم شان سره لا فال اچول دا نه دی روا. موسوعة الفقهیه دې ته مفصل وضاحت ورکړی دی. مبحث التفاؤل صفحه 78 جلد 14. او دغه رنګه که سړی عقیده دا ولري چې پر دې توري ما لاس کښېښوی، دغه په پای کې لیکلي چې وایي ته به ډېر ښه د ښه ښځې سره نکاح کوې یا به تا ته 2 روپۍ راځي. دا نو وایي ادعا د علم غیب ده، دا بیا یو مخ کفر دی، الله دې مو ځینې وساتي. موسوعة الفقهیه جلد 12 صفحه 182 مبحث التطهیر دې ته مفصل وضاحت ورکړی دی. او دغه رنګه فتاوی حدیثیه چې د ابن حجر الهیثمي رحمت الله علیه مبارک چې یو ډېر جلیل القدر شخصیت تېر سوی دی، هغه دې ته پوره وضاحت ورکړی دی چې په قرآن عظیم شان سره فال اچول دا حرام دی. فتاوی حدیثیه صفحه 350 او دغه رنګه شرح د فقه الاکبر صفحه 49 چې په قرآن سره لا فال علما کرامو منع ځین کړی ده، نو ابجد حساب به نو بیا ولې روا سي. صرف او صرف تفاؤل موږ ته دومره رخصت دی په دین کې چې سړی یو ښه نوم واوري، په سفر باندې روان وي، نو بس دی یو خدای به مې سفر په خیر کې کړي، ځکه دغه نیک نوم مې واوري، دی تفاؤل وکړي. او سړی مثلا په یو بل شي باندې تفاؤل وکړي، دا چې خلک بنګیانو ته بنګړیان ورغورځي یا داسې مینجورې ګرځي په دا بعضې کورو کې. کراچۍ کې وخت لکه زما خیال یو فالګر و، نشاګر مرته دا فالونه ګوري، اوس یې توبه کښلې ده، ما یې وخت کې فال په وکتې، ما ته بد کول چې فال یې په کتې. نو دا هغه څه دي چې زموږ دین ولري اجازه نه ورکوي، زموږ مذهب ولري اجازه نه ورکوي. فال کتل چې ستا بخت به خلاص، ستا بخت باندې په تادۍ سوي دي، دا ټول هغه څه دي چې شریعت منع ځین کوي. موږ باید شریعت ته ځان تسلیم کړو، نه هغه کارونه وکړو چې هغه شیعګانو یا نورو خلکو وضع کړي. نو دا تاویزات له کتابو سره هم ډېر احتیاط کوي، بلکې عموما د کتابو سره احتیاط کوي. داسې شیان راوتلي دي چې کافرانو جوړ کړي، خو چې مسلمانان رانسي مطالعه کوي. اوس کې یو کتاب جوړ سوی دی، یهودو جوړ کړی دی په ډېره ښه عصري پښتو باندې، خو د الله جل جلاله پر وحدانیت باندې اعتراضونه دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې اعتراضونه دي، عام خرڅېږي. نو په دې شیانو کې ډېر نهایي جدي احتیاط وکړي، ډېر احتیاط وکړي. وارې مور و پلار ګوري بیا کتاب رانسي. مور و پلار څخه معنا دا چې طلب یې کوي چې ته وایي دا څنګه عالم دی، چا جوړ کړی دی، څنګه عقیده یې ده، بیا یو عالم ته وروړي په هغه باندې یې ګوري. نو دا تاویزاتو کتابونه اکثره دا د اهل تشیع له طرف څخه جوړېږي. هغه پخواني تاویزات کتابونه هغه نه اوس په دا بازارو کې پیدا کېږي، نه د چا نومونه زده دي. کوم تاویزات چې زما سره پراته دي، زما د پلار و د نیکه و چې هغه ښه علماو جوړ کړي وه، هغه مجرب تاویزان دي، او کې نه دا شرکیات شته،
نو دا خرافات سته. همدا چې اوس هر اړې کې خرڅېږي د سحر او د کوډو کتابونه دي. ما لیدلي دي کله کله زه دا ریډیانو ته ودرېږم دا بعض شیان داسې کې وګورم، نو بیا کله ورته ووایم چې دا مه خرڅوئ غاړې په بندېږي. هغه خلک د روپو سره کار ده، اوس حرام خلک نه پېژني، روپۍ پېژني. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.